السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. همدارنګه یوې خور سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که چیرې د یوې میرمنې خاوند د سود او د رشوت له پیسو څخه کور ته خوراکي توکي راوړي، جامې راوړي، آیا میرمنې او بچیانو ته د همدغو خوراکي توکو خوراک یا د نورو سامانونو استعمال شرعا جایز دی که نه دی جایز؟ په داسې حال کې چې میرمنې بله سرمایه او بله لاره هم نه لري چې د هغې لارې نه د خپل د ورځني ژوند ستونزې او مشکلات حل کړي او پوره یې کړي. ښه میرمن په دې باندې پوهیږي چې خاوند مې سود خوري او د سود له پیسو نه ماته اوړه راوړي، رشوت اخلي، د رشوت له پیسو ماته غوړ راوړي یا وریجې راوړي. د دغو خوراک میرمنې لپاره او بچیانو لپاره څنګه دی؟ فقهاو لیکلي دي په داسې صورت کې په میرمنې باندې واجب ده چې خپل خاوند د دغه کار څخه په کلک ډول راوګرځوي. سود ته یې پرېنږدي، رشوت ته یې پرېنږدي او دې ته یې پرېنږدي چې د حرامو پیسو نه کور ته خوراکي توکي یا د پوښاک څیزونه راوړي. خو که بیا هم د ډیرو هڅو سره سره د دې میرمنې خاوند د سود او د رشوت او حرام کاروبار نه پرېږدي، نو که چیرې دا امکان وي چې میرمن خپل اخراجات او نفقه د یوې جایزې طریقې د مخې پوره کولی شي، نو بیا د دې دپاره دا نه ده روا چې د خپل د خاوند د مال څخه نفقه واخلي. او که چیرې د خور او د میرمنې لپاره دا ډول امکانات نه وي، نو بیا جواز لري چې څه دا خاوند کور ته راوړي میرمنه استعمال کړي او د حرامو خوړلو ګناه به په دې صورت کې پر خاوند باندې وي، په میرمنې باندې نه ده. او د نابالغه ماشومانو او بچیانو حکم هم په دې ډول دی چې ګناه د دوی به پر پلار باندې وي، البته بالغ او لوی اولادونه به د پلار د مال څخه څه نه اخلي او خپله به څه پیدا کوي او په هغو باندې به خپل ژوند تیروي. علامه ابن عابدین الشامی په رد المحتار کې په 6 جلد کې په 191 صفحه کې لیکلي دي: اشترى الزوج طعاما او كسوة من مال خبيث جاز للمرأة أكله ولبسها والإثم على الزوج. یو خاوند ډوډۍ واخیستله یا جامې واخیستلې، خدای په حرامو پیسو باندې واخیستلې، نو میرمنې لپاره د همدغې طعام او د ډوډۍ خوراک او د جامو اغوستل جائز دي او ګناه په خاوند ده. دا په هغه صورت کې چې میرمنې خپل خاوند ته نصیحت کړی وي او میرمن خپل اخراجات او نفقه د یوې جایزې طریقې د مخې پوره کولی هم نشي، نو دلته ټوله ګناه په خاوند باندې ده او میرمنې باندې څه نشته. ستا په خدمت به مورې خدای ما ته جنت راکوي، په کار بشي ستا لپې لپې دعاګانې زما، په تا آباد یم زه خوږې مرجانې زما، په کار بشي ستا لپې لپې دعاګانې زما، پتا آباد یم زه خوږې مرجانې زما. قدر دې درکړي الله و قدردان